السلام علیکم دوستانو د انګلیسي روزمره جملو ویډیو ته ښه راغلاست. لکه څرنګه چې موږ هره ویډیو کې 30 جملې وایو، دې کې به هم 30 جملې موږ وایو کومې چې روزمره کاریږي. I have my own issues. I have my own issues. زه خپلې ستونزې لرم. I have my own issues. زه خپلې ستونزې لرم. زه خپلې مسلې لرم. موږ زیاتره وخت وایو زما خپل ډېرې مسلې دي یا زما خپل مشکلات دي. نو I have my own issues. It's not about you. دا ستا په اړه نه ده. It's not about you. موږ وایو دا ستا باره کې نه ده. It's not about you. دا ستا په اړه نه ده. ستا باره کې نه ده. For many years. د ډیرو کلونو لپاره. For many years. د ډیرو کلونو لپاره. Like I said. لکه څرنګه چې ما وویل. لکه څنګه چې ما وویل. Like I said. لکه څنګه چې ما وویلې. کله چې موږ یو خبره وکړو یو اوږده خبرې نو هغه دویم ځل تکرارولو نه بهتره ده سړی ووایي لکه څنګه چې ما وویلې. نو هغه وخت کې موږ دا جمله کارولی شو like I said لکه څنګه چې ما وویلې، یعنې هغه خبره تکرار نشي دویم ځلې. That's not a big reason. دا دومره غټه وجه نه ده. That's not a big reason. دا دومره غټه وجه نه ده. بعضې وخت کې موږ ویو دا د جنګ دومره غټه وجه خو نه وه، یعنې that's not a big reason. د یو خبرې څه وجه یي نو ته ورته وایې دا دومره غټه وجه یې نه ده، نو ویلی شو that's not a big reason. At first I was thinking. په اول سر کې ما فکر کاوه. At first I was thinking. په اول سر کې ما فکر کاوه. بعضې وخت کې د یو چا په اړه یا د یو کار په اړه موږ ته اولنی فکر بل رقم راځي خو خبره هغسې نه. نو ته ویلی شي at first I was thinking. په اول سر کې ما بل رقم فکر کو، یعنی ما داسې فکر کو. لکه مثال زه درته ویم اول سر کې ما فکر کو چې هغه به رښتیا وایي خو هغې دروغ وویل. At first I was thinking. It's his old habit. دا د هغه پخوانی عادت دی. It's his old habit. دا د هغه پخوانی عادت دی. خوی د هغه پخوانی دی. It's his old habit. In other areas. په نورو ځایونو کې. In other areas. په نورو ځایونو کې. It's worth it. دا ارزښت لري. It's worth it. دا ارزښت لري. کله چې درته څوک ووایي چې دا موټر ما په دومره قیمت واغوستو ته ورته وایې It's worth it. دا ارزښت لري ځکه یو ته ورته ډېر ښایسته موټر دی، قیمت یې ارزي. موږ وایو که نه په دې قیمت باندې ارزي، نو ته ویلی شي It's worth it. I'm little bit scared. زه لږ څه ډارېږم. I'm little bit scared. زه لږ څه ډارېږم یا ډارېدلی یم. I'm little bit scared. داسې ځای ته ځي چې هلته ته تاثیر لاندې راځي ته ورته وایې I'm little bit scared. I'm looking forward. زه سترګې په لار یم. I'm looking forward. زه سترګې په لار یم. کله چې تا ته څوک ووایي چې ما یو کار شروع کړی لنډ وخت کې به یې زه اناونسمنټ وکړم، اعلان به یې وکړم، ته ورته وایي I'm looking forward. یعنې زه سترګې په لار یم، زه ستا د ښه امیدونو په لار یم. نو I'm looking forward د هغې دپاره دی چې ته چا ته بیسټ وشز ورکړې، د کامیابۍ یو خبر ورته کړې. I'm looking forward یعنې زه تا سره یم. او اصل معنا یې ده I'm looking forward چې زه سیده ګورم. Without any reason. بغیر له کوم دلیل. Without any reason. بغیر له کوم دلیل یا ویلی شو بغیر د کومې وجې. I don't expect. زه تمه نه لرم. I don't expect. ته چې کله چا نه تمه نه کوې ته ورته وایې I don't expect. After each week. د هرې هفتې وروسته. After each week. د هرې هفتې وروسته یا د هرې هفتې نه بعد کې.
A few more days یو څو ورځې نور. A few more days یو څو ورځې نور. A few days more. I will do my best. زه به خپله خواري وکړم. I will do my best. زه به خپله خواري وکړم. کله چې ته چاته وې چې زه به خپل کوشش پې وکړم ته ورته I will do my best. زه به خپله خواري وکړم خپل کوشش به وکړم. When was the last time اخري ځل کله و. When was the last time اخري ځل کله و. I had so much fun. ما ډېره مزه وکړه. I had so much fun. ما ډېره مزه وکړه. ډېر انجوای مې وکړه. کله چې ته په یو سفر لاړ شې څوک درته ووایي How was your holiday? ستا سفر څنګه و؟ ستا چکر څنګه و؟ ته ورته I had so much fun. ما ډېرې مزې وکړلې. یعنې چکر مې ووهلو. 2 years ago. 2 years ago 2 کاله وړاندې. 2 کاله مخکې. 2 years ago 2 کاله وړاندې. ته 2 کالو په دې باندې نور هم استعمالولی شي. 5 کاله. We see each other. We see each other. موږ یو بل ګورو. موږ یو بل وینو. We see each other. څوک درته وایي چې فلان کې کس څنګه دی ته ورته we see each other. که دې نه پس ورته ولګي daily. We see each other daily. یعنې موږ هره ورځ یو بل وینو یو بل ګورو سره. We see each other. موږ یو بل ګورو. I left early last night. زه تېره شپه وخته لاړم. I left early last night. زه تېره شپه وخته لاړم. او یا هم ویلی شي I left early this morning. زه دې سهار وخته لاړم. last night په ځای باندې کولی شي this morning استعمال کی. I never saw him again. ما هغه بیا هیڅ کله ونه لید. I never saw him again. ما هغه بیا هیڅ کله ونه لیدو. It's the same outfit. دا هم هغه لباس دی. It's the same outfit. دا هم هغه لباس دی. یو ځای کې ستا جوړه لباس چا کتلی ته دا هم هغه ډرس دی. هم هغه لباس دی. I will come on time. زه به په خپل وخت راشم. I will come on time. زه به په خپل وخت راشم. یعنی په وخت به راشم. I find it hard to believe. زه باور نشم کولی. I find it hard to believe. کله چې ته چاته وې چې زه په دې باندې باور کول ماته مشکل دي. مشکل ده که زه په دې باندې اعتبار وکړم یا باور وکړم په یو خبره باندې. ته ورته ویلی شي I find it hard to believe. زه باور نشم کولی مطلب همدا دی. خو I find it دا ما داسې ښکاري چې زه په دې باور کول ماته مشکل دي. I have my doubts. زه خپل شک لرم یا شکونه لرم. doubts شکونه. I have my doubts. doubts. doubt ویل کېږي شک ته. زه خپل شک لرم. I need some time. زه لږ وخت ته ضرورت لرم. کله چې ته د چا نه وخت ډیمانډ کوې چې لږ وخت ماته راکړه I need some time. نو زه بیا دا کار وکړم. I need some time. لږ وخت ته ضرورت لرم. لږ وخت یعنې راکړه. She's telling the truth. هغه رښتیا وایي. She's telling the truth. هغه رښتیا وایي. Make right decision. سمه فیصله وکړه. Make right decision. سمه پرېکړه وکړه یا سمه فیصله وکړه. او last one. Weather will be nice tomorrow. سبا به هوا ښه وي. موسم به سبا ښه وي. Weather will be nice tomorrow. سبا به هوا ښه وي یا سبا به موسم ښه وي. Weather will be nice tomorrow.